چې کله قیامت راځي لومبه علامت د قیامت څه شی دی. درې سوالونه کړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال راغه لکه ته د الله جل شانو پیغمبري مال درې خبرو سوال د درې خبرو د هغه جواب را الله کزبستا پتا باندې ایمان راوړم ستا خبره به منما. هغه درې سوالونه هغه چې پیغمبر نه علاوه هغه چالم نورزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وایا سوالونه دي. عبد الله ابن سلام سے وی ادارت وایا چې کله قیامت راځي لومبه علامت د قیامت څه شی دی. دویم راته دا وایا چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي لومبه خوراک پدې سکی. دریم راته دا وایا چې دا ماشوم چې پیدا کی کله مور تزي او کله پلار تزي دا ولې ځکی دا ولې ځکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک سات خاموش شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما ته حضرت جبريل لاغه وحی را تروړه. جبريل لاغه او ما ته وحی راوړه او دا راته وی عبد الله ابن سلامه دا باغ وخت عبد الله ابن سلام نو دا حسین نو مبسط سره حسین. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ول رستدانو بدل عبد الله بن سلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل حضرت جبريل تشریف راوړو او ما ته وی عبد الله ابن سلام ته وایا چړمبه علامت د قیامت داده چې د مشرق ته طرف نه به اور راچوتیږي او کم طرف ته بزي مغرب طرف ته بزي. دویم سوال دا چې جنتیان وړمبه په جنت کې سخري هغه به د مئی او خاص سخري د مئی اینه بخوري یا د مئی چې موږ ته کلیجی وایو هغه بخوري داسې به بس داسې وي د مئی او خاص بخوري. او دریم تا دا سوال کړو چې ماشوم کله د مور په شانتي کله د پلار په شانتي دا ولې. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ماته حضرت جبرئیل وی کله چې خزه خاون کورواله کوي او د سړی وبس سبقتو کی نو ماشوم د چا په شانتي د سړی په شانتي او کله چې د خزي وبس سبقتو کی بیا د چا په شانتي ادم اور په شانتي. هغه ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په الله جل شان گواہی ورکوم چې الله جل شانو نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا او ته د الله جل شانو پیغمبر. بیا الله جل شانو د داسې مقام او داسې مرتبه په دین اسلام کې ورکړه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې هغه حیرانې دوه